د احسان الله د 3 اولادونو سرپرستي کندهار والي په غاړه واخیسته. د دوشنبې په ورځ مازدیګر کندهار والي حاجي محمد یوسف پوپا ولایت مقام ته احسان الله چې د 3 غبرګولو اولادونو پلار دی او د دوی د سرپرستۍ توان نه درلود راوغوښت او د کورنۍ حال یې ورڅخه له نږدې وپوښتي. په پیل کې احسان الله وویل چې د روزانې دنده لري او 2 اونۍ مخکې یې 3 اولادونه وزېږېدل چې په خبره اوس یې د سرپرستۍ توان نه لري. هغه په دې برخه کې د کندهار والي څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. کندهار والي حاجي محمد یوسف پوپا لومړی احسان الله ته مبارکي وویله چې خدای جل جلاله ورته پر یوه ځای 3 اولادونه ورکړي. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دا مسؤلیت دی تر څو د هر وګړي ستونزې ته پر وخت او ځای رسیدګي وکړي. د لیدنې په وروستیو کې کندهار والي د احسان الله د 3 اولادونو د یوه کال ټول مصارف په غاړه واخیستل او د دې ترڅنګ یې ورسره نقدي مرسته هم وکړه. احسان الله د کندهار والي له دغه اسلام دوستانه او بشر دوستانه مرستو څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې د اسلامي نظام یو ښه اصل دا دی چې د حکومت چارواکي تل د خپلو رعیتو په درد او غم کې ځانونه شریک وګڼي. نو زه خپله په کور کې ډېر سره لوېدلی او کمزوری یم. زما کار و خواري چې ده هغه روزانه ده. نو داسې 2 اوتې مخکې 3 دانې اولادونه په روزګار راکړله. نو د هغه سره په غیر زموږ اقتصادي ستونزې بیخي زیاتې او ډېرې ولې. نو باره محترم واجد صاحب دی خبر شو د دغه الفانو د پیدا کېدو یا د کمزوري حالاتو. نو دوی باره سم اقدام وکړي. دوی زما سره نقدي مرسته هم وکړه. نور شیدې و یو نور کومک او همکاري هم راسره وکړه. ځانګړې مننه ځین کوم تر لویوالي پورې. د یادونې وړ ده چې د کندهار والي په ځانګړې پیرزوینه حوصله رحمي د کندهار د 6,000 فقیرو او اړو کورنیو سره هره میاشت د خوراکي توکو او یوه اندازه نقدي پیسو مرسته کیږي.